سلامونه او نیکې هیلې د شمشاد 2 بجې خبري ټولګې ته مو هرکلی کوم. پیل د څو مهمو خبرونو په سر ټکو. اوس هم بشپړ خبرونه زه سونیا نیازی یم. د پاکستان لخوا د ملا عبدالغني برادر خوشی کول دا معنا نه لري چې ګواکې اسلام آباد د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غني د مونیخ نړیوال امنیتي کنفرانس ته په وینا کې ویلي پاکستان باید پر دوه مهمو مسلو خبرې ورسره وکړي او هغه دا چې د ترهګرو ملاتړ به دروي او د سیمه ییز امنیت لپاره به ګډه هوکړه ورسره کوي. غني وویل پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. د ملا عبدالغني برادر خوشی کول د سولې د بهیر د ملاتړ معنا نه لري. هغه یو فرد دی. موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخه لري. یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دوهم د سیمه ییز امنیت لپاره ګډ تفاهم. ولسمشر غني همداراز ټینګار وکړ یوازې دا هم کافي نه ده چې طالبان ځای په رسمیاتو کې له القاعده جلا کړي بلکې ډیره مهمه ده چې دا ډله له ټولو وسلوالو ډلو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لرې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغان کډوالو په اړه په جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې انتونیو ګوتریش به په دې کنفرانس کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه بحثونه ولري. ټاکل شوي چې دې غونډه کې به د نږدې 10 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون وکړي. دغه کنفرانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري جوړ شوی دی چې سبا پیلیږي او د 2 ورځو لپاره دوام کوي. د پاکستان ته د ګوتریش لومړی سفر دی او پر نورو مسایلو به هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له 13 کلونو د افغان کډوالو سره د مرستو او د هغوی د اوسېدو د چاپیریال برابرولو په پلمه له نړیوالو میلیارډونه ډالر مرستې اخیستې دي. امریکا وایي سره له دې چې له طالبانو سره د سولې تړون خطرناک دی خو بیا هم هیلهمندي شته. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپیر وایي د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې تړون پر سر د امریکا او طالبانو ترمنځ اوږدې خبرې شوي دي. د ده په خبره په دې اړه یې د امریکا له کانګریس او دغه راز د ناټو له غړو هیوادونو سره هم خبرې کړې دي. اسپیر وایي سره له دې چې له طالبانو سره تړون خطرناک دی خو لا هم هیلهمندي شته چې دغه تړون د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي او دلته جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه راز ویلي چې له ولسمشر غني سره یې هم پر افغان سوله او د سولې پر رامنځته شوې هوکړه خبرې کړې دي او هغه یې ملاتړ کړی دی. د ده په خبرو یو ساعت یې پر دې تړون له ولسمشر غني سره خبرې کړي او داسې ښکاري چې هغه یې هم ملاتړ کړی دی. د ملي اردو له تعلیمي مرکز 140 بریدملان فارغ شول. دفاع وزارت لیکلي د تازه فارغ شویو په ډله کې 4 ښځې دي. د دغو سرتیرو د فراغت مراسم د 215 تلقل اردو په تعلیمي مرکز کې جوړ شوی و. آذربایجان له افغانستان سره د اړیکو لا ښه کېدو لپاره غواړي په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف د سوداګرۍ ترانزیت او د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو لپاره د دولت په دولت تړون په اړه بحثونه کړي. دا خبرې دواړو مشرانو د مونیخ 55 امنیتي کنفرانس په څنډو کې سره کړي. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دوی به د افغانستان په ګمرکونو او مالی سیستم برخو کې د آذربایجان له بریالیو تجربو استفاده وکړي. د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند قرغره سیمه کې پر نشهیي توکو روږدي 9 کسان په ډزو وژل شوي دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي تر اوسه د شوې پیښې لامل نه دی معلوم او نه هم تر اوسه د یادې پیښې په اړه څوک نیول شوي دي. نوموړی وایي چې پولیسو خپلې پلټنې پیل کړي او وروستي جزئیات به بیا رسنیو سره شریک کړي. د کابل ښار 12مې حوزې اړوند احمد شاه بابا مینې 12م بلاک کې د محمد یعقوب په نوم صراف د ناپېژانده وسلوالو له لورې ووژل شو. پولیس وایي وسلوالو له صراف څخه پیسې هم وړي دي. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې څېړنې پیل کړي دي. هرات کې د نشهیي توکو او وسلو یو قاچاقبر ونیول شو. کورنیو چارو وزارت لیکلي د عملیات تېره شپه د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د هرات کوهستان ولسوالۍ په قدوس کلي کې کړي. د سرچینې په لیکنه له نیول شوي کس 2 کیلوګرامه کرسټال، 40 ګرامه تریاک، 115 ګرامه ښیښه، 45 ګرامه پوډر او د کرسټال 15 پوړۍ ترلاسه شوي دي.
سوله د کابل او واشنگټن ګډ هدف دی. ولسمشر د امریکا د سنا مجلس د بیلابیلو کمیټو له غړو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دې تمه شته چې ژر تر ژره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. نوموړي ویلي افغان حکومت د هر هغه ګام هرکلی کوي چې دلته د سولې او امنیت د راتګ سبب شي. د ده په خبره هیله لري چې ژر تر ژره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې پیل شي او په دې توګه دلته روان ناورین د افغانانو په لاس پای ته ورسیږي. نوموړي په بیلابیلو برخو کې د امریکا د خلکو له مرستو مننه کړې ده او هیله یې څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې او پیاوړې شي. ولسمشر غني دغه راز ویلي چې ترهګرۍ ډلې افغانستان سیمې نړۍ او امریکا ته ګواښ دی نو د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې پر وړاندې یې مبارزه وکړي. هغه هیله څرګنده کړې چې نړیوال له افغان ځواکونو خپل ملاتړ پراخ کړي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او د یې د افغان سولې او ثبات لپاره یو واقعي فرصت بللی دی. هایکو ماس د مونیخ په امنیتي غونډه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې راتګ لپاره دی د افغانانو ترمنځ رښتینې مذاکرات پیل شي. ښاغلي ماس ویلي د سولې په مذاکراتو کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید چې له پامه ونه غورځول شي. نوموړي وړاندیز کړی چې جرمني د افغاني مذاکراتو لپاره کوربه هیواد وټاکل شي ځکه د نوموړي په وینا دا نازکه سیاسي پروسه باید یوازې په خوندي ځای کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په راتلونکو اونیو کې د طالبانو سره په مشروطه محتوا د سولې د هوکړې د احتمال خبر ورکړی دی. افغانان باید د 40 کلن ناورین د پای لپاره سره یو لاس شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د دې وخت دی چې په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د تل لپاره پای ته ورسول شي. د ده په خبره د افغان سولې لپاره سختې هڅې کوي او تر دې دمه یې د ګڼو هیوادونو ملاتړ خپل کړی دی څو دلته روانه جګړه د خبرو له لارې حل شي. د ده په خبره د افغانستان د سولې مسله پراخ نړیوال ملاتړ لري او افغانانو ته هم پکار ده چې په دې اړه سره یو لاس شي. نوموړي دا هم ویلي چې د دې هوکړې د بریا ضمانت څوک نشي کولی خو ټول اړخونه باید دا کوښښ وکړي چې له ممکنه لارو روانه جګړه ختمه کړي. هغه په ټویټ پیغام کې له ولسمشر غني سره خپله لیدنه ګټوره بللې ده او په خبره یې پر مهمو مسایلو بحثونه لرلي دي او افغان سوله یې د لیدنو موضوع وه. د تاوتریخوالي له کمیدو سره سم به امریکا د سولې هوکړه لاسلیک کړي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو منلي چې ټول هیواد کې به د 7 ورځو لپاره ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کموي. چارواکو ویلي که طالبانو کړي ژمنې پلي کړي نو دوی به هم د ژمنو سره سم مخ ته لاړ شي. شنونکي بیا وایي دا ځل هیڅ لوري ته هم د سولې خبرو د لغوه کولو پلمه نه ده پاتې. د سولې له خبرو کابو یو کال تیریږي خو دا ځل داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې لاسلیک ته ژمن دي. امریکایي چارواکو ویلي طالبانو منلي چې د یوې اونۍ لپاره به په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کموي چې په ځواب کې به یې امریکا د سولې هوکړه لاسلیک کوي. د تاوتریخوالي د کمیدو د پیل کره نیټه نه ده څرګنده شوې خو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ډیر ژر به پلي شي. د 7 ورځو لپاره مو د تاوتریخوالي کمیدو په تړاو هوکړه کړې. 10 ورځو کې به د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شي. د تاوتریخوالي کمیدل به ټولو ځواکونو سره او ټول افغانستان کې به پلي کیږي. دغه چارواکي همداراز ویلي طالبانو منلي چې په دغه ورځو کې به نه ځانمرګي بریدونه نه راکټیز بریدونه او نه به هم د سړک غاړې ماینونه کاروي. چارواکي زیاته کړي دا بهیر به په ټول هیواد کې د امریکا لخوا څیړل کیږي. د طالبانو یو چارواکي بیا اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سولې دویمه هوکړه به د فبرورۍ میاشتې په پای کې لاسلیک شي او بین الافغاني خبرې به د مارچ میاشتې په 10مه پیل شي. نور د دواړو لورو لپاره فیصله پلمې نه دي پاتې او نړیوال هم دې ته په تمه دي علل خصوص د افغانستان خلک افغانان دې ته په تمه دي چې نور د دوی ترمنځ دغه توافق زر تر زره وشي تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. که خدای کول چې موږ د سولې کور شو افغانان او سوله افغانستان ته رسیدلی شي. امریکایي چارواکو ویلي که طالبان په خپلو ژمنو ولاړ وي نو دوی به هم د سولې موافقې سره سم مخ ته ولاړ شي. ناروې او جرمني هغه هیوادونه دي چې د بین الافغاني خبرو پیل لپاره یې چمتووالی ښودلی دی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون نن یکشنبه د ولسمشرۍ ټاکنو رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي. دغه کمیسیون ویلي دغه بهیر به په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د کمیسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې له مخې په بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزني، ننګرهار، هلمند، کندهار او کابل ولایتونو کې یې رایې بیا شمیرل او تفتیش پیلیږي. له افغانستانه د سرو لښکرو د وتلو 11 کال پوره شو. د سرو لښکرو له وتلو وروسته لا هم په هیواد کې جګړې دوام لري او افغان ولس یې قرباني ورکوي. افغان ځوانانو د سرو لښکرو له وتلو وروسته د هیواد له ویجاړیو ډک تصویرونه نندارې ته ایښي وو. ځوانان د هغې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو چې د کورنۍ جګړې پر مهال ویجاړه شوې وې. د سړک پر سر هر تصویر د تیر تیاره تاریخ ډیرې کیسې لري. د دې ناورین 11 کاله پوره سوي، خو نږدې هرې کورنۍ ته لکه د پرون په زړه ده. دا عنصرونه د دارلمان ماڼۍ دیوالونو ته تکیه او نندارې ته ایښودل سوي، هغه چې خپلې هم د هماغه وخت ټپونه لا نه دي رغېدلي. و بعد از کشتار و قتل عام میلیون ها شهروندی افغانستان و هزاران بیوه و صغیر و کبیری که از شهدای افغانستان باقی ماندن و بالاخره در 26 دلو اینا قناعت کردند که دیگر توان مقاومت در برابر مجاهدت و در برابر مردم افغانستان را ندارند و در سرې لښکرې په هیواد کې ماتې شوې، خو وروسته کورنۍ جګړې پیل چې لا هم دوام لري. شما میدانید که در بعض نقاط افغانستان فی الحال کشور روسیه گروه های مخالفین را مخصوصا طالبان را کمک بسیار جدی میکنند و از قبیل سلاح‌های سبک و سنگین در اختیار مخالفین قرار میده، امکانات مالی در اختیارشان قرار میده. ما امیدوار هستیم که روسیه به درک رسیده باشه که هر قدر که ما با اینا امکانات بتیم، بازم رشادت و شجاعت و قهرمانی مردم افغانستان هنوز پا بر جا است. ډیر شمیر افغانان بیا پوښتنه همدا کوي چې د سرو لښکرو له ماتې افغان ولس څه ترلاسه کړل. دوی پر افغان چارواکو غږ کوي چې له تیر تاریخ عبرت واخلي او یو ځل بیا چې هیواد د یو بل بهرني ځواک له وتلو سره مخ دی له احتیاط کار واخلي. تازه بهرني هیوادونو د سولې هوکړې په نږدې کېدو سره د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې ده. حزب اسلامي اندېښنه لري چې ګنې د سولې خبرو سبوتاژ هڅې پیل شوي. ګلبدین حکمتیار ادعا لري چې ګنې د سولې خبرو لپاره په کور دننه مرجع شته چې د سولې په برخه کې وروستی تصمیم ونیسي. ګلبدین حکمتیار غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د دولت جوړونکي ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو نه د سولې اساسي مجموعه جوړه کړي چې د سولې لپاره وروستۍ پریکړه وکړي. د غونډه له افغانستانه د سرو لښکرو د وتلو په مناسبت جوړه شوې وه، خو ګلبدین حکمتیار پکې تر ډیره پر سولې خبرې وکړې. په نړیواله کچه د سولې خبرو وروستي کېدو لپاره پراخ چمتووالی نیول شوی، خو حکمتیار وایي چې ګنې دغه پروسه سبوتاژ کیږي. متاسفانه در این طرف نه تنها یک اجماع سیاسی در رابطه با صلح وجود ندارد، بلکه تلاش‌های برای سبوتاژ کردن پروسه صلح ادامه دارد. برخی اجماع سیاسی اجماعی را میگویند که خوب امروز فرد افغان خواهان صلح است، این شد اجماع. حکمتیار ویل چې د سولې خبرو وروستي کېدو لپاره په کور دننه ځانګړی ادرس نشته او له همدې امله یې وړاندیز درلود. با صلح با مخالفت نپردازند، بر مردم مظلوم ما رحم کنند که هر روز صدها نفر به خاک خون می‌ریزند. این خواست همه ملت است. فقط دشمن ملت و کشور ما بر ادامه جنگ، ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان اصرار و پافشاری خواهد کرد. ګلبدین حکمتیار د دایمي اورباند او د امریکایي ځواکونو په وتو ټینګار وکړ او په خبره یې که حکومت لشته فرصت نه ګټه وانخلي نو د روسي ځواکونو د وتلو تاریخ به بیا تکرار شي.
د روسیې له ماتې وروسته پاکستان هیواد د مجاهدینو لاسته راوړنې بدنامې کړې. د افغانستان ملي مجموعه وایي په افغانستان کې د روسیې له ماتې وروسته د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو کورنیو جګړو ته لار پرانیسته. په همدې موخه جوړې شوې غونډه کې وویل شول چې د سولې مذاکراتي ټیم په ټاکلو کې د هغه مجاهدین له پامه نه ویستل کېږي چې د شوروي ځواکونو په ماته کې اساسي رول درلود. دغه قسم په افغانستان کې د شوروي ځواکونو پر وړاندې د مجاهدینو د بریا نماندلو په تړاو روغون شوي دي. ویناوال د پخواني مجاهدینو قرباني او لاسته راوړنې وستایلې او غوښتنه یې وکړه چې روانه جګړه د پای ته ورسیږي او د خبرو له لارې د حل شي. امروز باید ما سری پروسه صلح دوامدار، صلح پایدار، صلحی که به نفع ملت افغانستان باشه، مدیریت صلح مجاهدین باید به دوش بگیرن، قسمی که در جهاد دیروز مبارزه کردن و در صلح امروز هم انشاءالله گام اول را و بیرق اول را ما بالا میکنیم. د افغانستان ملي مجموعه وایي چې په افغانستان کې د روسیې له ماتې وروسته کورنۍ جګړه د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو له لورې وتپل شوه او د مجاهدینو لاسته راوړنې بدنامې کړې. آنچه که بعد از پیروزی مجاهدین اتفاق افتاد که حالا همه به او جنگ داخلی عنوان میکنند، اما باور و فکر مایی است که جنگ یک جنگ تحمیلی بود. د غونډې ویناوالو له حکومت څخه وغوښتل چې د پخوانیو مجاهدینو ته د سولې په مذاکراتي ټیم په ټاکلو کې شامل شي. توطئه‌ها و ترفندها سبب شد که تا افغانستان به او آرزوها نرسد. پس ما خود را ملزم می‌دانیم هم تعهد داشته باشیم با مو تفکر اعتقادی مردم ما در شکست. این مجاهدین و امثالی از این باورمند بودند که ما به ایمانمان روسا را یو شمېر شنونکي وایي د ناټو وزیرانو غونډه کې د افغانستان او د دې سازمان د اړیکو راتلونکی وضعیت ګونګ ښودل شوی. ناټو وزیرانو د فبرورۍ په 12 او 14 بروکسل کې په یو شمېر مهمو نړیوالو موضوعاتو غونډه وکړه چې په افغانستان کې پر پرېکنده ماموریت مهم بحث درلود. ناټو بیا ویلي چې له افغانستانه د دوی تمرکز نه دی اوښتی او د مرستو سربیره د سولې له روانو خبرو ملاتړ کوي. د ناټو وزیرانو غونډه کې دا ځل د افغان ځواکونو د سمبالښت پر ځای تر ډیره د سولې په روانو خبرو ټینګار وشو. هغه خبرې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په 2 اونیو کې به پایله معلومه شي. د چارو شنونکي وایي ناټو باید د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل ترڅنګ د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث کړی او د سولې موضوع اړونده بنسټونو ته پرېښې وه. بلکې د افغانستان سره د بازسازۍ کې کومک وشي، د بیا رغونې په باره کې د افغانستان سره کومک وشي چې افغانان بیرته به کومې جګړې ته مخه نه کړي. د افغانستان خلک باید د جګړې نه نور په صورت کلي قاطعانه بس وایي. تر ناستې وروسته د ناټو سرمنشي په خبري ناسته کې وویل چې د دوی تمرکز له افغانستان نه دی اوښتی. ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې ناټو په افغانستان کې لویې ګټې لري او له افغانستانه مخ نشي اړولی. ناټو په افغانستان کې خپلې ګټې لري. هغه ګټې دا دي چې په افغانستان کې باید تروریزم پر مخ لاړ نشي او جړلې باید پاکې شي. دوی له همدې ډاریږي چې افغانستان باید د تروریزم مرکز نشي. ناټو د خپلو موخو د خوندیتوب لپاره 400 میلیونه ډالر نور پر خپل دفاعي سیستم لګوي. غونډه کې غوښتل شوي چې د سولې د هوکړې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو سره طالبان خپله لیوالتیا او ژمنتیا ثابته کړي. ولسمشر غني د مونیخ نړیوالې امنیتي ناستې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو له چارواکو سره لیدلي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره هوکړه به په راتلونکو اونیو کې وروستی شي چې هیڅ بند پکې بې شرط نه دی. د ناټو سرمنشي بیا د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې د ناټو پر دوامداره همکارۍ ژمنه کړې ده. ولسمشر غني د مونیخ 55 امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ناټو له سرمنشي سره لیدلي او د افغان سولې سربیرۍ د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په تړاو بحث کړی. ولسمشر سره په لیدنه کې د ناټو سازمان سکرټر جنرال وویل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو او مرستې لپاره د دوی تعهد او ملاتړ پر خپل ځای دی او په دې برخه کې به د دوی ماموریت ادامه ولري. سټولټنبرګ د غرض ویلي چې دوی د افغانستان دولت په مالکیت او رهبرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي. ولسمشر غني د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو
او د دفاع وزیر مارکیس پر سره هم لیدلي دي. دغه لیدنه کې د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم شتون درلود. په دې کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو څرګنده کړه له طالبانو سره توافق چې احتمالاً به په راتلونکو اونیو کې نهایي شي مشروطه منځپانګه لري. د امریکا دواړو وزیرانو ویلي د هوکړې هیڅ بند به شرطه نه دی او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. اما واقعیت او اصل موضوع دا ده چې هغوی حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي. ولسمشر غني د غراز د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د قزاقستان او آذربایجان له ولسمشرانو سربیره د هالند له لومړي وزیر سره هم لیدلي دي. اوس هم بهرني خبرونه. چین کې د کرونا ناروغۍ له امله د مړو شمېر 1400 تنو ته ورسید. اخوا چینایي چارواکي وایي مړه شوي کسان یوازې په ووهان ښار کې دي او د ناروغۍ د نورې خپرېدو مخه نیول شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي چې چین په دې برخه کې ډېره هڅه کړې او نږدې ده چې پایله ورکړي. په ورته وخت کې فرانسې هم د هغوی چینایي وګړو چې هلته اوسي په کرونا د اخته کېدو خبر ورکړی دی. اوس مهال له 100 زیات هیوادونو کې چې د نړۍ په کچه دي د دغې ناروغۍ نښې لیدل شوي دي. له چین وروسته هانګ کانګ هغه هیواد دی چې یو شمېر کسان پکې پر کرونا ناروغۍ اخته شوي دي. سعودي ائتلاف پر یمن هوایي برید کړی دی. د حوثي یاغیانو ډله وایي په دغه هوایي برید کې 13 تنه ملکیان وژل شوي دي. اخوا ملګرو ملتونو د ملکیانو دغه شمېر تایید کړی او د بریدونو د خبر پخلی ترڅنګ دغه بریدونه حیرانوونکي بللي دي. د تېرې شنبې په ورځ حوثیانو د سعودي ائتلاف یوه الوتکه هم ویشتلې وه چې په ځواب کې هغوی پر دغو سیمو بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې د تازه راپورونو له مخې 12 تنه نور ټپیان دي. حوثي یاغیان وایي په مړو او ټپیانو کې ډېری ملکیان او ولسي خلک دي چې ملګري ملتونه یې باید پوښتنه وکړي. اسرائیلو یو ځل بیا پر غزه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیلي چارواکي وایي غزه کې د حماس ډلې پر مرکزونو بریدونه کړي چې له امله یې ډېر شمېر کسان ټپیان دي. د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچونه ځکه زیات شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ پلان اعلان کړ. په دغه پلان کې د فلسطین خلاف ډېر زیات موارد موجود دي چې د هغوی غوسه یې راپارولې ده. اسرائیلي ځواکونه وایي غزه کې چې د حماس پر مرکز کوم بریدونه کړي په هغوی کې له جنگي الوتکو او هلیکوپټرونو کار اخیستی و. اخوا فلسطینیانو هم راپور ورکړی و چې پر اسرائیلو یې د توغندیو بریدونه کړي دي. ترکی چارواکي له روسي لوري سره د ادلب پر سر خبرې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو وایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ روسیې ته یو پلاوی ځي چې د ادلب روان کړکېچ وڅېړي. دغه پلاوی داسې مهال روسیې ته ځي چې ادلب کې ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ادلب کې په دې وروستیو کې د بشار الاسد حکومت له لوري هوایي بریدونه زیات شوي چې له امله یې ملکي وګړو خپلې سیمې پرېښې دي. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود شاولوشوغلو وویل هغوی چې د حکومت له هوایي بریدونو تښتي ترکیې ته پناه وړي. اوس مهال شاوخوا 1 میلیون سوریې کډوال پر ادلب د هوایي بریدونو له امله ترکیې ته کډه کړې ده. نیم ساعته خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.